تا پښتون دی ما دې ته پښتون وای او دلته خبرې سره ولاړېږي اوره خبره دومره غټه غټه کوي ستا ښه د پانبي باندې پوهېږي او چاله ورځي او دستخطونه کوي یو ځای لاشه بل ځای لاشه ته څه کوې خدای د خوب نه مخکې غر کا یو ځای کې ناست وم یوه ښځه راغله په یو دوکان کې ویل زه پارمبې جوړوم پارمبې پېژنئ که نه پېژنئ د ښځې د پارمبې څه کار دی بې ما ته ویل دستخط وکړه ما دستخط دغه نه وکړه که نه کونسلر ورته وایي که شیف ته وایي غریبانان تش نومونه دي بیا مې دوکاندار ولیکه مړه لاړ شه هغه دغه یو له ویې وړه خو بیا مې تپوس وکړو ما دا پارمبې جوړول دا ستا کار دی که په هغه کور کې چې ناست دی هغه د الوګانو ټاکو که دا د هغه کار دی پارمبې به دې هغه ټاکو جوړوي د بېغیرته بچې چې هغه په کور کې ناست دی او ته پارمبې جوړوي د 2000 روپیو دپاره تا پښتون دی ما دې ته پښتون وایي او دلته د خبرې سره ولاړېږي اوره خبره دومره غټه غټه کوي ستا ښه د پارمبې باندې پوهېږي او چاله ورځي او دستخطونه کوي یو ځای لاشه بل ځای لاشه ته څه کوې خدای د خوب نه مخکې غر کا ته پارمبې په خپله جوړه کړه که نه د ښځې حق دا دی چې دا به په هغې ته مې ویل د نغري سړي کار دی د پراټې سړي کار دی د چینک سړي کار دی ستا د پارمبې څه کار دی